وژل کیږي. ملا محمد عمر د ایران افغانستان د پولې په اوږدو کې د ایراني سرتیرو د ځای پر ځای کېدو په غبرګون کې بي بي سي ته ویلي وو که داسې خو د دوی کار دی که دوی هر څه کوي موږ خو چارو نه جین لرو موږ خو یعنې یو قوي پیره بله زه پر بهادر باندې دوی د لاسه نه وکړم هغه په دې خاطر باندې که دوی بیا دا موږ نه وایي چې ایران به بیخي هېڅ ونه کړي شاید یې څه به وکړي خو نو بیا به آینده سرنوشت به نو بیا څنګه وي د ایران خو نو چې وس مې ورسېږي بیا تر اصفهانه پورې دوی راته زما څه ګزاره وکړي هر څونه چې مې وس هغه به ورسره ختموم. ملا محمد عمر مجاهد په 1959 کال کې د کندهار د ډنډ ولسوالۍ یوه بزګره کورنۍ کې زو کړی و. لا ډېر کوچنی و چې پلار یې ومړ. د پخواني شوروي اتحاد لخوا د افغانستان د اشغال په مهال دی هم د جهاد لیکو ته ورشامل سو او د مولوي محمد نبي محمدي د حرکت انقلاب اسلامي د مجاهدینو سره د روسانو پر ضد وسلوال جهاد پیل کړ. ملا محمد عمر د دغې وسلوالې مبارزې په مهال لږ تر لږه 4 واره ټپي سوی چې پکې یو ځل یې خپله یوه سترګه هم له لاسه ورکړه. له معیوب کېدو وروسته یې د کوټې په یو دیني مدرسه کې زده کړو ته ملا وتړله او له یو څه زده کړو وروسته یې د کندهار ولایت په سنګحصار کلي کې امامت پیل کړ. په 1996 کال کې ملا محمد عمر په هیواد کې د سولې او پایدارۍ په هیله د خرقې زیارت په مخ کې خلکو ته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خرقه وروښودله او پلویانو یې ورته د امیر المؤمنین لقب ورکړ. په همدې کال طالبانو د ملا محمد عمر په مشرتابه کابل هم ونیو. ملا محمد عمر د خپل امارت په مهال د راپورونو تر مخه یوازې 3 وارې په پټه کابل ته تللی و. ملا محمد عمر د 6 کلونو لپاره د طالبانو د اسلامي امارت چې یوازې 3 هیوادونو سعودي عربستان، پاکستان او متحده اماراتو په رسمیت پیژندلی و مشر و. په 2000 کال کې د امریکا په نیویارک او واشنګټن د الوتکو تر بریده وروسته امریکایانو د طالبانو وغوښتل چې د القاعدې مشر اسامه بن لادن ورته وسپاري. په لومړي سر کې طالبانو د هغه له ورسپارلو ډډه وکړه او له امریکې نه په دغه برید کې د القاعدې د لاس لرلو په اړه د شواهدو غوښتنه وکړه چې امریکایانو ورته شواهد وړاندې نه کړل. خو وروسته بیا په دې سلا شول چې هغه به یو درېمګړي هیواد ته وسپاري. خو امریکایانو د دوی دغه وړاندیز ونه مانه او نه هم داسې یو هیواد پیدا سو چې اسامه بن لادن ته پناه ورکړي. بالاخره امریکایانو د شمالي ټلوالې په ملتیا د 2000 کال د اکتوبر په 9 په افغانستان برید پیل کړ چې ورسره نږدې 1 میاشتې مقاومت نه وروسته د طالبانو حکومت ړنګ او ملا محمد عمر له قندهاره ووت او په یو نامعلوم ځای کې ځان پټ کړ. د طالب